طالبانو په ایران کې د احمد مسعود د غوښتنو په اړه ادعاوې کړې دي. احمد مسعود هغه غوښتنې چې له طالبانو یې کړې ادعاوې شوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقي ویلي چې په ایران کې له اسماعیل خان، احمد مسعود او یو شمېر نورو کسانو غوښتي چې افغانستان ته راشي او د هېواد دننه خپلې ستونزې راپورته کړي. د خبر آنلاین د راپور له مخې متقي دغه ادعاوې له تلویزیون سره په خبرو کې کړي دي. احمد مسعود له طالبانو غوښتنه کړې ده، موږ به هغه وخت تاسو افغانستان ته یا درستون شو یا له تاسو سره په افغانستان کې خبرې وکړو چې تاسو کله یو ټول شموله حکومت جوړ کړی وي. د هغه نه وروسته امیر خان متقي او یو طالبانو څه نه دي ویلي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي ول چې موږ په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړی دی، ټولو ته مو خپل حقونه ورکړي او په افغانستان کې هیڅ ژبني تعصبونه شتون نه لري. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په خپلو عسکرو هم غږ کړی دی که هر چا ژبني تعصبونه وکړل یا هم په قوم یا ژبه پسې ولاړل نو هغه به زموږ هیواد سره یا د بیت المال سره خیانت وي. هغوی ته چې موږ دندې ورکړي باید د هر ژبې والا ته ونه ګوري، څوک چې په حق ول هغه باید وشي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.